بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای جل جلاله په نامه سره نن د کیمیا دویمه برخه شروع کوو. لکه څرنګه چې موږ د کیمیا لومړۍ برخه خلاصه کړه، د کیمیا په لومړۍ برخه کې موږ د کیمیا تعریف وپېژندلو او د مادې په لومړي جزئیاتو باندې وپوهېدلو. د کیمیا په دویمه برخه کې چې کوم موضوعګان زه غواړم تاسو ته تشریح کړم، هغه لاندې موضوعګانې دي. لومړی موضوع ده عنصر، چې موږ به په دې اړه غږیږو چې عنصر څه دی. دویم موضوع ده مرکب، دریم موضوع ده اتم، او څلورمه موضوع او آخري موضوع ده مالیکول. دا هغه موضوعګان دي چې نن یې موږ په دې لوست کې لولو. هیله لرم چې تر پایه زموږ سره پاتې شئ او په دغه ویډیو کې نوي معلومات او نوي جزئیات ترلاسه کړئ. بل خبره چې تاسو باید په غور او دقت سره واورئ هغه دا ده، که تاسو د درس په جریان کې ځان سره قلم او کتابچه ولرئ او نوټ ونیسئ، دا به ډېر ښه کار وشي، ځکه کله چې تاسو ویډیو بیا ځلې ځان سره تکرار کوئ نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره هغه جزئیات زده کړئ. د ویډیو په لړۍ کې زه تاسو ته ځینې تشریحات کوم. د تشریح په وخت کې تاسو څخه هیله کوم چې په ډېر غور سره پام ونیسئ. راځو لومړی موضوع ته. زموږ لومړی موضوع ده عنصر. عنصر د عنصر تعریف ته راځو. که دغه تعریف تاسو کتابچه کې ځان سره نوټ کړئ ښه به وي. هغه مواد چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي هغې ته عنصر ویل کیږي. یعنې هغه مواد چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي هغې ته عنصر ویل کیږي. تشریح: موږ عنصر هغه موادو ته وایو چې له یو شان اتومونو څخه جوړ شوي وي. که چیرې یو عام مثال په نظر کې ونیسو، مثلا خالص ککاو. د خالص ککاو هغه ککاو دی چې خپل خالص تریخ خوند لري او کوم نور مواد نه دي پکې ګډ شوي. یعنې که چیرې موږ یو خالص ککاو ولرو، یو خالص ککاو، دغه ککاو څه رقم ته خوند لري؟ یو ډېر تریخ خوند لري او خپل خالص خوند لري. تریخ خوند لري او خالص خوند لري. نو عنصر هم دغه رقم دی. عنصر د خالصو اتومونو څخه جوړ دی، لکه څرنګه چې دا ککاو د خپلو خالصو موادو څخه جوړ دی او کوم مواد نه دي پکې ګډ شوي، لکه شیدې، کیمیاوي پوډر او داسې نور مخلوطات. همدارنګه عنصر هم خالص وي. که غواړئ چې عنصر په ښه ډول وپېژنئ نو د دوراني جدول یوه بیلګه در سره واخلئ چې په هغه کې ټول عناصر شامل دي. د دوراني جدول بیلګه تاسو کولی شئ له کتابتونونو او داسې نورو قرطاسیوي ځایو څخه ترلاسه کړئ. د عنصر په اړه به مکمل او نور جزئیات به په راتلونکي کې لولو چې په 10م، 8م او 11م صنفو پورې اړه لري. دویم موضوع چې موږ باید هغې په اړه معلومات ترلاسه کړو هغه دی مرکب. هغه مواد یا ماده یا یو شی چې له دوه یا ډېرو عنصرونو څخه جوړ شوی وي هغې ته مرکب ویل کیږي. دا د مرکب تعریف و. د مرکب تعریف و چې تاسو باید ځان سره کتابچو کې نوټ کړئ. تشریح: راځو د تشریح برخې ته. که غواړو چې د مرکب په درس باندې په روغ ډول پوه شو نو لومړی باید د عنصر په برخه کې هیڅ مشکل ونه لرو. دلته تاسو ته دوه مشهور عناصر در پیژنم. یو یې دی هایدروجن او بل یې دی اکسیجن. دا دوه مشهور عناصر دي چې زموږ د ژوند ډېر مهم نعمت جوړوي او هغه نعمت څه دی؟ اوبه دي. یعنې کله چې هایدروجن او اکسیجن سره ګډه شي نو یو مرکب ترې جوړیږي چې دغه مرکب ته څه ویل کیږي؟ اوبه. هایدروجن په ځانګړي ډول او ځان ته یو عنصر دی، یعنې په ګواښي ډول سره هایدروجن یو عنصر دی. همدارنګه اکسیجن هم یعنې په ګواښي ډول سره دا یو خالص عنصر دی او هایدروجن هم خالص عنصر دی. کله چې دا د یو بل سره ګډه شي نو یو مرکب جوړوي چې دا مرکب اوبه دی. نو موږ ویلی شو چې کله دوه عناصر، درې عناصر، څلور عناصر او یا د هغې نه څخه زیات عناصر د یو بل سره یو ځای شي نو یو مرکب جوړیږي. یا یو عامیانه مثال په نظر کې نیسو.
د بیلګې په ډول که چیرې موږ یو ککوي کیک په نظر کې ونیسو نو دا کیک د مختلفو موادو او عناصرو څخه جوړ دی. یعنی دا کیک له شیدو، د کیک پوډر، کاکاو، هګۍ او داسې نور مخلوطات دا د یو بل سره ګډ شوي دي او بیا په اور باندې پخ شوي دي. په نتیجه کې یو داسې مرکب منځته راځي چې موږ یې د شیرینۍ په برخه کې خورو او هغه دی کیک. یعنی په خلاص ډول سره ویلی شو چې د کیک عناصر څه دي؟ هګۍ دي، د کیک پوډر دی، ککوي پوډر دی او داسې نور مواد دي. نو مرکب هم همدغه رقم ته خاصیت لري، د مختلفو عناصرو څخه جوړیږي. لکه عامیانه مرکب چې زه تاسو ته وښیم هغه به وي مثلا عامیانه مرکب دی اوبه مرکب دی، یو مرکب دی او له دوو مشهورو عناصرو څخه جوړ دی. نو هیله لرم چې د مرکب په درس باندې په ښه ډول سره پوهېدلی وای. د مرکب په اړه به نور جزئیات موږ په 10م صنف کې ترلاسه کوو او همدارنګه هرمنشت په 8م صنف کې هم موجود دي. دریم موضوع چې موږ یې په اړه غږیږو هغه دی اتوم. لومړی راځو د اتوم تعریف ته. دا د اتوم تعریف دی چې تاسو باید ځان سره کتابچو کې نوٹ کړئ. د مادې تر ټولو کوچنۍ ذرې ته اتوم ویل کېږي. تشریح. راځو تشریح ته چې په اتوم باندې په ښه ډول سره پوه شو. که چیرې موږ د پنسل یوه وړه نقطه یا ټکی په کاغذ باندې کېږدو، یعنې فرضاً دا زموږ کاغذ دی یا ورقه ده، دا زموږ هغه ټکی دی چې کېمښدو په پنسل باندې، نو دغه کوچنی ټکی له میلیاردونو اتومونو څخه جوړ دی. دغه کوچنی ټکی له څومره اتومونو څخه جوړ دی؟ له میلیاردونو اتومونو څخه. نو په خلاص ډول سره موږ ویلی شو چې اتوم څومره کوچنۍ ذره ده او اتوم ډېره کوچنۍ ذره ده. او لکه د پنسل ټکی موږ په نظر کې ونیولو او وویل چې دا د میلیاردونو اتومونو څخه جوړ دی. نو فکر وکړئ چې زموږ بدن او داسې نورې مادې لکه ګیلاس، پیاله، میز، چوکۍ څومره اتومونو څخه به جوړ وي. په عمومي توګه ویلی شو چې اتوم یوه ډېره کوچنۍ ذره ده. اتوم په سترګو نه لیدل کېږي خو په برقي او نوري مایکروسکوپونو سره په وضاحت سره لیدل کېږي. لکه دا د مایکروسکوپ یوه بیلګه ده. کله چې موږ غواړو اتوم په ښه ډول سره وګورو نو دلته هغه مواد چې اتوم پکې شامل وي کېښودل کېږي او زموږ سترګې دغلته لګېږي. کله چې زموږ سترګې دغلته ولګېدلې او موږ یې ګورو نو موږ ته به د دغې مادې څخه چې غواړو اتوم پکې وګورو لکه د پیاز پوټکی او داسې نور شیان، نو موږ به دغلته څومره اتومه وګورو؟ په میلیاردونو او یا هم د هغې څخه زیات اتومونه وګورو. نو اتوم دومره یو کوچنی شی دی. د اتوم په اړه به زیات معلومات په راتلونکو درسونو کې لولو. هیله لرم چې د اتوم درس مو په ښه شکل او ښه ډول سره زده کړی وي. آخري او څلورم درس چې په نن لیکچر کې لولو هغه دی مالیکول. مالیکول هغه کوچنۍ ذره ده چې له یو یا ډېرو اتومونو له یو ځای کېدو څخه جوړه شوې وي. مالیکول دومره کوچنۍ ذره ده چې له یو، دوه او یا د هغې څخه له ډېرو اتومونو څخه جوړ شوي وي. یعنې کله چې څو دانې اتومونه له یو بل سره یو ځای شي نو یو مالیکول ترلاسه کېږي. فکر وکړئ دا هم یو اتوم دی، دا هم یو اتوم دی، دا هم دا ټول موږ سره یو ځای کوو. دا چې کله سره یو ځای شي نو په پایله کې به دغلته یو بل کوچنۍ ذره لاسته راوړو. دغه کوچنۍ ذره ته مالیکول ویل کېږي. یعنې که دغه ذره موږ لاسته راوړو نو دغه ذرې ته څه ویل کېږي؟ مالیکول. راځو تشریح ته یې. که چیرې له دوه یا دریو څخه زیات اتومونه د یو بل سره ځای شي نو د اتومونو څخه چې کومه پایله او یا بله کوچنۍ ذره منځته راځي نو هغې ته مالیکول ویل کېږي. په آخر کې هیله لرم چې زموږ لیکچر نوټونه له ټلګرام څخه ترلاسه کړئ. کله مو ټلګرام څخه ترلاسه کړل نو ویل ولئ
او که کوم مشکل مو پیدا کړلو نو زموږ سره په اړیکه کې شئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0 اویا 610 9 او یا هم زموږ د ټلګرام چینل سره یو ځای شئ چې د مکتب درسونه 99 یا 8 مکتب درسونه 99 دی دغه کې یو ځای شئ. په کور پاتې شئ، روغ پاتې شئ او خپل درسونه ولولئ.